ستړي مشئ په خیر راغلی ملګرو، زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. دا ویډیو د سی اس اس دریمنۍ ویډیو ده او په دې کې به مونږه د ویلیوز او پروپرټیز نوي ویلیوز او پروپرټیز به ګورو چې هغه زمونږه په ویب سایټ کې څنګه ډیزاین ورکولی شي. وخت به ډېر نه لګو او سیده به ورځو سکرین ته. دا د کمپیوټر سکرین او دا د ویژوال سټوډیو کوډ او چې زه دا په ویژوال په لایف سرور باندې رن کم نو دا بیا موږ ته څه رپورټ راکوي. دا تیر ویډیو کې زما په خیال دې ځای کې موږ هر څه پرېښي وو. دې ځل به موږ نوي پروپرټیز ویو او هغه به کومې پروپرټیز وي هغه زه تاسو ته اوس وایم. ما چې د ځینې پروپرټیز دلته لیکلي دي دا د پخوانی سی اس اس فایل وو او دلته لاندې ما په کمنټ کې بیکګراوند کلر او دا ټول پروپرټیز لیکلي دي او دا پروپرټیز به موږ چې دی چک کوو او راځي چې موږ وګورو. موږ سره دو درې قسمه کلر ویلیوز وي، لکه یو چې دی دلته ما لیکلی دی وایټ، د دې مطلب دا دی چې دا هیډینګ چې دی هغه دی وایټ وي. دې ځای کې دا هیډینګ چې دی هغه وایټ دی. کلر په نور قسم کې ورکول کېدای شي. که تاسو ویژوال سټوډیو کوډ زما په شانته استعمالوئ چې تاسو د کلر خواته داسې راشئ تاسو دا شی ګلابیږي. په دې ځای کې تاسو دا آر جی بي درته ښکاري. آر جی بي چې دی د سی اس اس یو فنکشن دی چې تاسو دا ولیکئ د دې دننه چې دی 3 ویلیوز ورکولی شي. دلته 255 255 255 دا چې دی ریډ دی، دا ریډ کلر ویلیو ده، دا د گرین کلر ویلیو ده او دا د بلو، مطلب ریډ بسونه گرین بسونه او بلو بسونه. منګه چې دی دغه خو ویلیوز یادول ضرورت نشته، منګه دې ځای کې په خپله سلیکټ کولی شو چې لږ ډارک ریډ راته پکار وي. دې ځای ته سړی راشي چې بھئی ریډ دونه شو دا دونه شو، منګه چې دلته بار راشو دې په خپله هغه ویلیو راونیسله کوم چې موږ دلته سلیکټ کړې وه. سی اس اس چې دی ماته هغه ویلیو راونیسله چې دونه سور دونه شین او دونه شین مطلب بلو. بس موږ شین ته هم شین ویو او بلو ته هم پښتو کې زما په خیال شین ویو، خو دلته بلو ته به موږ آسماني رنګ ویو. نو دونه آسماني رنګ دونه شین او دونه سور. او چې دا موږ سیو کو دې خوا راشو نو تاسو ګورئ چې پته نه دا ډارک ریډ هی دی، دا بیکګراوند کلر وجې نه چې دی دونه خوند نه کوي، خو تاسو ته آیډیا وشوه چې کلر موږ دغه شانته حساب کې هم ورکولی شو. دې نه علاوه موږ د هیکس د کوډ څه ورته وایي د کلر یو بل کوډ کېدلی شي. هیکس ورته ویلی شو موږ چې زه دلته راشم هیکس کلر پیکر ورته ویل شو او دلته زما په خیال یو ویب سایټ ته راغلو او دې ځای کې چې دی زه کوم یو کلر چې دلته ګورم په دې ځای کې ماته او دا ډېر خوند کوي. دا دې خوا رالم دا بیکګراوند چې دی دا چې دی کوم کلر چې زه سلیکټ کوم هغه راته وایي چې دا به داسې ښکاري. دا ډېر خوند کوي. که زه دلته شین ته راځم بلو کلر آسماني رنګ یا دا شو. دا یو کوډ چې دی دا چې دی دا هیکس کوډ دی. دې کې هم دا اولني 2 ډیجټ چې دی دا چې دی دا اصل کې آر جی بي کلر دی خو په بل فارم کې دی. دا چې دی سور دی اولني 2 دانې ډیجټس، بیا چې دی گرین دی او بیا چې دی بلو دی. او که موږ همدا کوډ واخلو او دلته چې دی خپل دې پروپرټي کې ولګو د دې په ځای داسې او موږ دلته راشو لکه دا یو کم کلر چې دی دا زموږ په کار چې ټایټل کې لګېدلی او دا دی په ټایټل کې لګېدلی. دا بیکګراوند کلر به زه سلیکټ د چلو کوم بیکګراوند کلر پروپرټي چې دی زه دا لرې کم چې زموږ نور ډېر کارونه دي خراب کړي دي. په تاسو به ښکاري چې دا کم کلر چې ما دلته سلیکټ کړی هغه چې دی دلته په دې هیډینګ باندې لګېدلی دی. لکه د کلر چې دی ډېر قسم فورمز چې دی تاسو لګولی شئ. دې نه علاوه دغه شو د کلر قصه او دلته به زه بیکګراوند کلر چې دی یو ښه بیکګراوند به دې ځای نه راواخلم ایسې لږ چې ډېر زیاته ونه وي، داسې لږ داسې او د دې دا هیکس کلر به زه واخلم او دلته به یې بیکګراوند کې به یې ولګوم
او بیک ګراوند چې دی زمونږ دلته صحیح دی، نور رنګونه پکې صحیح ښکاري. ښه دا پروپرټي شو موږ سره، او د کلر پروپرټي تاسو ته پته لګېدلې ده. او بیک ګراوند ایمیج دا چل به وکړو، موږ به دلته index ډاټ HTML ته راشو او په دې ځای کې نه موږ واپس دلته راځو. په دې کنټینر کې زه دې ته وایم چې بیک ګراوند ایمیج چې دی که نه دا یو میتھډ دی، یو میتھډ اخلي URL ورته وایو، او په دې کې به موږ دې ته پات ورکوو، لاره به ورکوو، لینک به ورکوو د ایمیج کوم چې موږ دلته لګول غواړو. زه به ځان لږ ښکته کم فولډر مې چې CSS ټوټوریل په نامه مې چې دلته اوپن کړی دی په هغې کې ما یو دا پک ډاټ JPG واچو، او دا تصویر چې دی دلته راغلی دی داسې ښکاري. او دا چې دی دا ولې دا څه شي کولاو دی، دا به موږ بند کړو. دې ځای کې به زه دغې د پک ډاټ JPG او دغه چې دی دی خوا راغلی، او راځئ چې اوس وګورو دا څنګه ښکاري. نو چونکې موږ بیک ګراوند ته دلته دا بیک ګراوند ایمیج دی، نو دا په بیک ګراوند کې لګېدلی، او دا زموږ ټیکسټ چې دی دا هم تور کلر دی، او دا تصویر هم لږ تور دی. نو دغه شانته ښکاري. تصویر خو زموږ دلته ډېر ښکلی دی، داسې چې وګورو که نه ښه غټ تصویر دی، او موږ ته خالي پاس ځای ښکاري. دا ځکه چې زموږ دا ډیو چې دی دا کنټینر ډیو په دې کې موږ یو هیډینګ اچولی، دا هم پکې اچولی، او دې چې څونه ځای نیولی هغو نزدیک کې چې دی دا تصویر هم راغلی دی. که موږ وغواړو چې دا تصویر له غونډه کې غټ شي، ښایسته پوره راشي، او هغې دپاره به موږ ته څه کولی، هغې دپاره به موږ ته نورې پروپرټیز استعمال کولی، او هغه دی د بیک ګراوند ایمیج چې دلته موږ ولګوو، هغې نه بعد بیک ګراوند سایز او که موږ دې کې موږ ته دلته ښکاري کور او کونټین، دا دوه چې دي اوټ هم پکې شته دی. که موږ دا کور ولګوو د دې مطلب څه دی، دا به موږ ډایرکټ دلته وګورو. د کور مطلب دا دی چې د هغه پوره تصویر راولي دې ځای کې، چې څونه ځان کور کولی شي په زموږ په ډیو کې کوم ځای کې چې موږ هغه لګول غواړو په هغې کې ځان کور کې پوره تصویر راځي. اوس په دې زموږ په سچویشن کې د لیفټ نه رایټ پورې پوره راځي. او که موږ کور په ځای کنټین ولګوو، کنټین به هغومره راځي څونه چې د دې ځای دی. کېدای شي ځینې خلک په دې کنفیوز وي چې دا لاندې هم راځي او پاس هم راځي. دا ځکه راځي، دا ځکه چې په دې ځای کې د دې ډیو دا کلاس چې دی او دا کلاس دا دواړه یو شانته نومونه لري. نو زه به دې نه دا لرې کړم، ځکه چې زه غواړم کوم شی چې کوم ډیزاین چې زه دې ځای ته ورکوم هغه دې په دې ځای باندې نه لګېږي. واپس چې موږ دې خوا راشو، نو هلته هغه کلاس ما میټاو کړو، لرې مې کړو، نو اوس ډیزاین چې دی خالي په دې ځای لګېږي. دې ځای کې چې دی تاسو اوس ګورئ تصویر چې دی پوره راځي، او که موږ وغواړو چې دا دې پوره نه راځي، او موږ څه کولی شو، موږ دې ته ویلی شو چې بیک ګراوند ریپیټ چې دی هغه څه چل وکړه، نو ریپیټ نه څه ښکاري چې دا به نه ریپیټ کېږي، او پام وکړه دا نه ریپیټ کېږي. دا ډېر زیات سمپل پروپرټي او ویلیوز دي، دا خالي د کولو نه چې دی تاسو ته په درځي. ضروري نه ده چې هر یو ویلیو پروپرټي تاسو ته یادول وي او تاسو ښودل وي چې دا وکړئ داسې وشو، دا وکړئ. دا سم ډېر زیات دي. دا په خپله چې د هر یو ویلیو پروپرټي تاسو خپل ځان دپاره کتلی شئ، او دغه ټول اسانه کار دا دی چې کوم تاسو پروپرټي ولیکئ، او چې د هغې باندې دا ماوس راولئ، تاسو MDN ریفرنس ته تللی شئ، اوپن، او بیک ګراوند ریپیټ په باره کې تاسو ته د MDN هر یو ویلیو پروپرټي درته په اگزامپل کې درکړې. اوس چې دلته پام وکړو موږ بیک ګراوند ریپیټ ایکس چې دی دا یو تصویر دی، نو هغه ریپیټ ایکس
دا ایکس مطلب دا دی چې لیفټ نه رایټ پورې چې دا ټول ریپیټ کوه، او ریپیټ مطلب څونه چې ریپیټ کیږي. او سپیس او دا موږ به وګورو چې سپیس څنګه دی. زما په خیال سه سپیس به پکې ورکوي. نو دا چې دی نو ریپیټ په ځای موږ به ورکو سپیس راغلی، او دلته چې دی دا لږ لږ غونډه کې سپیس ورکړل شوی دی، تاسو ته به ښکاري. اوس د MDN دا ډېر ښه شی دی. دا چې بیکګراوند راوند کړی دی، دا به نو ریپیټ یو دانه راغلی دی، او سپیس هم دی او ریپیټ هم دی. نو دا چې دی بس خالی کول دی. دلته ما یو دانه نه دی لیکلی، هغه ما ته اوس په ذهن کې راځي. هایټ HEIG هایټ او ویدث. د مارجن پیډینګ او بورډر دپاره زه داسې چل کومه چې دې ځایونو کې موږ ډېر کار وکړو. یو نوی ډیو به جوړ کړم او هغې ځای ته زه ورکړم ډاټ کانټینټ. نو دا به ما ته د یو ډیو جوړ کړي، کلاس نوم کانټینټ به ورکړي. دا شارټ کټ دی. ډیو مې جوړ کړو، په دې کې زه لغونده کې کانټینټ اچوم او هغې شارټ کانټینټ. زه سوچ کول نه غواړم چې دې کې زه څه ټیکسټ ولیکم، نو زه به ورته وایم چې لورم 5 او دا به لغونده کې راله ټیکسټ راله جنریټ کړي، او دا به موږ دلته وګورو چې دلته یو نوی ډیو دی او په هغې کې دا کلیک می به ترې لرې کړم. دا ټول به ترې لرې کړو، دې ځای نه والا دې ځای پورې دا ختم شو او هر څه موږ سره کلیر شو. دې ځای نه به موږ سټایلونه وغیره کلیر کړو، دا هم کلیر شو او موږ سره اوس چې دی هر څه نوي دي. بس دې خوا موږ واپس راځو او موږ به چې دی دا کانټینټ کلاس رانیبو. کانټینټ کلاس رانیولو لپاره موږ ته ظاهره خبره ده دغه کانټینټ رانیول دي. که زه دې ته ووایم چې BG نو بیکګراوند راغلی او بیکګراوند دلته زه بلیک صحیح دی. که بیکګراوند ما بلیک کو به پکار دی چې دا ټیکسټ چې دی کلر هغه دی وایټ شي، ګنې دا به بیا نه ښکاري. نو دا چې زه سیو کړم دې خوا راشم، بیکګراوند چې دی بلیک شو او ټیکسټ چې دی وایټ شو. زه چې دی یو کار سلسله کې چېرته تللی وم او زه چې دی بس ځان مې واپس زر راورسو، او کوم ځای کې چې موږ قصه ختمه کړې وه پرېښې وه هغې ځای نه به بېرته شروع کړو. دلته راشم نو موږ سره دا کانټینټ و او دا زموږ CSS و، دغې په کانټینټ کلاس باندې دغه لګېدلی و. زه چې دی زه دې له ویډ ورکوم او ویډ چې دی زه دې له ورکوم 1900 پکسل، او دلته موږ راشو دا ویډ چې دی د دې 1900 پکسل شوی دی. موږ مقصد څه و چې موږ دې له مارجن ورکو، پیډینګ ورکو که نه. زه تاسو دلته ښیم، دلته به تاسو وګورئ چې زه دا انسپیکټ کړم، همداسې انسپیکټ، او زه دې خوا راشم. دلته تاسو وینئ دا چې دی دا زما کانټینټ دی، دې نه بعد بیا پیډینګ لګېدلی او بیا بورډر دی، هغې نه بعد اخره کې مارجن وي. تاسو وګورئ دا مارجن چې دی اخره پورې داسې راځي او بورډر هم د دې بورډر وي. دا به درته لږ وروسته یوه پروپرټي ده هغه به زه تاسو ښیم. پیډینګ او مارجن موږ اوس لګوو. فل حال تاسو دې پیډینګ خوا کې اخوا دې خوا ګورئ څلورو طرف نه هسې ډیش ډیش لګېدلي که نه، لکه دې ته څه ویلیو نه ده ورکړل شوې. زه دلته چې دی دې ته ویلیو ورکوم، زه دې ته پیډینګ ورکوم. لکه پیډینګ زه دې ته ورکوم چې پیډینګ د سوی 10px به ورکړو چې تاسو دلته بیا لږ ښکاري هم دلته ورکړل شوی دی. تاسو دا وینئ دا پیډینګ چې دی اوس لس راځي، څلورو طرف ته چې دی لس پیډینګ راځي. او دې منې چې زه هوور وکړم تاسو وینئ په دې ځای کې د دې غاړو ته یو شین منشن کېږي، دا ځای منشن کېږي. دغه مطلب څونه پیډ چې دی که نه دا دومره پیډینګ دې ته لګېدلی. تاسو وینئ دا ګرین کلر کې دا پیډینګ په دې معنی راغلی دی زموږ په کانټینټ ډیو باندې. که زه دا لغونده کې زیات کړم نو تاسو به بیا نور هم صحیح پته ولګي. د دې په ځای زه 10 کړم او اوس چې دې خوا راشم دلته اوس 10 لګېدل او
هلته موږ ته ښکاري چې زموږ کوم کانټینټ ډیو چې دی هغې بیخي لږ دننه لږ ډېر دننه چې دی زموږ ټیکسټ پروت دی. نو پیډینګ دغه شان ته ځای کې موږ لګولی شو، لکه د دې مقصد دغه دی. دې نه علاوه زه چې دلته مارجن ولګوم، مارجن چې دی مارجن ټاپ نه یادم، مارجن سپیلنګ ولا غلط کوم کو مارجن چې دی هغه ځکه چې دلته دا نه دی لګېدلی. مارجن چې دی زه څونه لګول غواړم دا هم 10 پی ایکس ولګوم او دا چې سیو کوم دې خوا راشم او دا تاسو به دې طرف ته ګورئ چې دا څونه لرې شوی دی د دې غاړو نه، څلور روڼو طرف ته غاړو کې چې دا څونه لرې شوی. دلته هم تاسو ته ښکاري دا مارجن چې دی دا 30 دی. او که زه دا بیخي ډېر زیات کړم، اوس یې شپېته یې کړم، دا به ډېر زیات ویزیبل شي بیا دې خوا. نو تاسو ته ښکاري چې دا ډېر زیات دې خوا راغلی دی او دلته موږ ته مارجن چې دی دا ښکاري. کله چې موږ مارجن یا پیډینګ لګوو که نه، نو دا چې دی څلور روڼو طرف ته چې دی اپلای کېږي، پاس لاندې او ښي طرف ته چپ طرف ته ټول طرف ته اپلای کېږي. که موږ غواړو چې دغه پاس موږ دونه غواړو، رایټ طرف ته دونه، بوټم ته دونه، لیفټ طرف ته دونه پکار دی موږ ته، نو هغې دپاره به موږ څه کوو، موږ به چې دی داسې کوو. دا به فی الحال مارجن او پیډینګ زه کمنټ کوم اول چې فی الحال مې نه دی پکار. په دې ځای کې زه چې دی پیډینګ ورکوم، ورته وایم پیډینګ څونه شه، زه دلته ورکوم 10 پی ایکس، بیا ورکوم 20 پی ایکس، بیا ورکوم 5 پی ایکس او بیا ورته ورکوم بس 0. دا ما څلور ویلیوز دې ته ورکړلې. اوس د دې موږ ریزلټ وګورو دې خوا. که دې ځای کې موږ وګورو دا پیډینګ چې دی دلته پاس دا گرین چې تاسو وینئ هلته 10 پکسل پیډینګ ورکړل شوی دی. بیا د هغې رایټ ته چې دی د زموږ د کانټینټ ډیو دا هلته 20 پکسل ورکړل شوی دی او بیا هغې نه لاندې 5 دی، هغه لږ ډېر نری دی او دې طرف ته چې دی 0 دی، هلته شته دی نه پیډینګ. دا به تاسو ته څنګه پته لګي چې دا چې دی پاسنی دی، دا چې دی ښي طرف دی او دا چې دی لاندې دی او دا چې دی چپ طرف دی. د دې یو زه تاسو ته نشاني ښودلی شم چې هسې یو نشاني ده چې دا د ګړۍ په دغو باندې به ځې ټولو نه کم چې دا ویلیو چې وي 10 بیا چې دی دویمنۍ، درېمنۍ او څلورمنۍ، ته به د ګړۍ په طرف باندې ځې. اولنۍ ویلیو چې ده که نه پاس ده، دې ځای نه به شروع کې، صحیح ده، د 12 نه دا چې دی ټاپ دی او دویمنۍ ویلیو چې ده داسې به راشي، دغه چې دی رایټ دی. درېمنۍ ویلیو چې ده ښکته به راشي، هغه چې دی بوټم دی. څلورمنۍ چې دی واپس چپ طرف ته به راشي، هغه چې دی لیفټ دی. دقه شي، صحیح ده. او دغه سیم کار تاسو دلته وینئ چې دا ټاپ، رایټ او بیا دی بوټم، بیا دی لیفټ، صحیح ده. او دا سیم کار موږ چې دی مارجن سره هم کولی شو. دغه شانته څلور ویلیوز موږ ورکړو. که موږ د څلورو په ځای موږ چې دی پیډینګ، دې ځای نه لږ واپس دا کمنټ کړم، زه دلته ورکړم پیډینګ 20 پی ایکس او دویمنۍ ویلیو زه ورکړم 50 پی ایکس، لږ ډېر ورکړم چې موږ ته به ویزیبل وي. نو د دې مطلب بس دا به کم طرف والی د دوه دانې چې دي دا چې دی بیا سیم شی دی. اول چې دی پاس بالکل دا پاسنی او ښکتنی، او دا دویمنی چې دی دا رایټ او لیفټ داسې. اوهو تاسو زه کنفیوز کوم خو نو دې خوا راشو، دې خوا راشو. اولنی ویلیو چې دا پاسنی او لاندنی، او دویمنی ویلیو چې دا ښي طرف ته او چپ طرف ته نه ده. ډېر زیات کمپلیکس نه دی، خو دا چې موږ د وخت سره کوو دا پخپله څنګه به موږ ته زده شي پته به هم راته ونه لګېږي. ښه،
دا چې دی دا پیډینګ شو او مارجن سره هم سیم قسم موږ کولی شو. اوس به موږ دلته راشو، دلته ما ورکړی دی بورډر چې دی بورډر چې زه دلته ورکوم د بورډر نوم نه هی به تاسو ته پته لګي چې دا بورډر دی. بورډر سره ته موږ 3 ویلیوز ورکولی شو. اولنی ویلیو کو زه لږ ډېره ویلیو ورکوم 5px ورکوم. 5 دا اولنی ویلیو مطلب دا دی چې دا بورډر څومره پیړ پکار دی تاته د دې تھکنس. او سولید به د دې مطلب دا د دویمنی ویلیو به تا هغه ورکې چې کم قسم بورډر تاته پکار دی. په دې حال کې موږ ته سولید پکار دی. اوس به وینو چې دا سولید څنګه وي. او بیا موږ ته کلر ورکول چې د کم کلر پکار دی. اوس فلحال زه ریډ ورکوم چې صحیح ښکاري. دلته چې دی موږ ته بورډر لګېدل دی، سولید بورډر دی، بالکل صحیح ده. او دا 5 پکسل چې دی پیړ دی. دا به زه لږ نور پیړ کړم چې صحیح مزه وکړي. 15 کم او دلته راشو پام وکړو بورډر چې دی 15 ته دی. اوس چې دی موږ سره د بورډر نور هم پروپرټیز دي زما په خیال ډوټډ. اوس چې زه ډوټډ کم دلته به تاسو وګورئ د دې بورډر چې دی دا ډوټډ دی. نور هم ډیر دي، هغه به موږ داسې چلو کو دې باندې وورکو. MDN ریفرنس ته به راشو اوپن او دلته به راشو موږ سره سولید دی، موږ سره ډیشډ دی. ډیشډ هغه ټیکي څه ورته وایي لاین واړه لاینس والا دي. او تک هم موږ سره دی. او موږ سره بس دا ډېر قسم شیونه دي، تاسو ټول ټرای آوټ کولی شئ. صحیح ده. نور زما په خیال څه پاتې نشو دې ویډیو دپاره. زه تاسو ټولو نه مننه کوم چې زما ویډیو ته راغلی. زه به راتلونکي ویډیو ډېر ژر جوړوم انشاءالله. او تاسو نه ډېر مننه. د خدای پام.